اوس د خدمت کوما او شم په قرار لسا اوس د امن په سر دما. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د نصیر خیریه بنسټ ټیم د لوګر ولایت په کلنګار سیمه کې موجود ده. نن موږ دلته تقریبا 500 کورنۍ راټولې کړي دي، د کومو سه اکثریت د شهیدانو کورنۍ دي، د کونډو د یتیمانو کورنۍ دي. موږ دلته د کورنۍ لپاره خوراکي مواد، کمپلې، بخارۍ او نور کالی، شامپو، صابون، کریم دا شنو ورته راوړي دي. نو ان شاء الله تعالی دا به د دوی په ورځني ژوند کې یو څه محدود وخت لپاره یو څه اساني راولي. چا هم چې موږ سره په دې کې مرسته کړې، الله دې ورته په دنیا او آخرت اجر ورکړي. او موږ همیشه دا کوشش کوو چې د تاسو امانت مستحقینو ته ورسوو. جزاک الله بیا هم د دې مرستې نه. السلام علیکم ورحمت الله. شغم خوارو لسا اوس د نو زیم له هر چانا شغم خوارو لسا اوس بزما د مینې ووینې زهارو لسا اوس د خدمت کوما او شم په قرارو لسا اوس د امن په سر